طالبانو چا سره ولې نښتې کړي دي؟ سلام، وخت مو بخیر. پوره جزئیات هم دلته وګورئ. د طالبانو حکومت ګاونډیانو سره مو نږدې 50 وسله والې نښتې شوي دي. شنونکي نښتې د افغانانو په زیان دي. د طالبانو د کورنیو چارو مني چې په تیرو 2 کلونو کې د افغانستان له ګاونډیانو سره په پولو کې نږدې 50 ځله نښتې کړي دي. د دې وزارت ویان عبدالمتین قانع له ټولو نیوز سره مرکه کې ویلي چې ډېرې د وړې او لوی نښتې له ایران، پاکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره شوي دي. هغه ادعا کړې چې شخړه لومړی د افغانستان ګاونډیانو په ځانګړي ډول د راکټونو په راتوغولو سره پیل کړې او دوی یې پر وړاندې غبرګون ښودلی دی. قانع له دې هیوادونو غوښتي چې د افغانستان ځمکني او هوایي حریم نقص نه کړي. اخوا یو شمېر امنیتي کارپوهان وایي په پوله د نښتو د مخنیوي لپاره باید طالبان هغه سرتیري وګماري چې په سرحدي قواعدو پوه وي. د امنیتي چارو پوه احمد خان اندړ ازادي راډیو ته وویل اړتیا ده چې ګاونډي هیوادونه هم نړیوالو سرحدي قوانینو ته غاړه کیږدي. هغه وایي اړینه ده چې زموږ ګاونډیان د نړیوالو اصولو پر بنسټ عمل وکړي او د افغانستان حکومت طالبان هم هغه مسلکي کسان چې ملکی اراضي او نظامی چارو باندې پوهیږي خپلو لیکو ته جذب کړي څو له ګاونډیانو سره سرحدي مشکلات نور زیات نشي. له تیرو 2 کلونو راهیسې چې طالبان بیا په افغانستان واکمن شوي، د دوی ځواکونو څو ځله له ایراني او پاکستاني ځواکونو سره نښته کړې. په تیره میاشت کې هم د طالبانو او ایراني پولیساتو ترمنځ نښته وشوه چې په پایله کې یو ایراني پولیساتی او یو طالب عسکر ووژل شو او 2 ایراني پولیسات ټپیان شول. له نښتې وروسته دواړو لورو په یو او بل د نښتې پیل پړه اچوله او هغه مهال د ایران د پولیسو عمومي قماندان وویل هیواد چمتو دی چې له سرحدي اصولو او قواعدو خبرو لپاره د طالبانو عسکر وروزي. خو په غبرګون کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې لومړی اړتیا ده چې ایراني عسکر دا ډول زده کړې وکړي. طالب عسکرو هم دا ډول د تیر کال په ډسمبر میاشت کې د کندهار په سپین بولدک چمن دروازه کې له پاکستاني عسکرو سره نښته وکړه چې له نښتې وروسته هم دواړه لور یې یو او بل د جګړې په پیل تورنول. هغه مهال پاکستاني چارواکو ویلي و چې په دې جګړه کې 6 تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان دي او طالبانو هم له خپله اړخه د یو عسکر د وژل کېدو او 10 تنو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی و. په همدې حال کې شنونکي پوهاند بشیر دودوال ازادي راډیو ته وویل چې په سرحدي سیمو کې نښتې د سیمې د استخباراتو د کړنو پایله ده چې د افغانانو په ګټه نه ده. ښاغلی دودوال وایي د سیمې استخبارات په دې نښتو کې چې په مصنوعي ډول رامنځته کیږي ګټه لري. دوی د نورو توجه د کړکېچنو ته راړوي خو دلته ډېر اوږده اهداف لري. دا ډول نښتې د سیمې د استخباراتو په ګټه او د افغانانو په زیان دي. د ویلو ده چې د جمهوري نظام پر مهال هم د مخکینیو افغان پولیساتو او پاکستاني عسکرو ترمنځ نښتې کېدې. هغه مهال افغان ځواکونو د دې نښتو لامل د پاکستان لخوا په افغان خاوره د توغندیو توغول بلل خو د پاکستان حکومت له دې کاره انکار کاوه.